نننې زمونږ چې کوم سبق دی هغه د اولی سپارې سورة البقره 54 نمبر آیات نوالی تر 56 نمبر آیات پورې بنن مونږ وو. نو دا سبق په مینا په محبت او په شوق او د عمل په نیت باندې اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ قال موسى او کله چې اویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم انکم ظلمتم انفسکم اے قوم زما یقینا تاسو ظلم وکړو انفسکم په خپلو ځانونو باندې باتخاذکم العجل په سبب د نیولو ستاسو سخي لره په خدای توب. فتوبو الی بارئکم نو توبه وباسئ خپل رب ته. فاقتلوا انفسکم نو ووجنئ یو بل لره. ذالکم خیر لکم دا توبه ستاسو غوره ده د پاره ستاسو عند بارئکم پنیز د رب ستاسو. فتاب علیکم نو مهرباني وکړه الله په تاسو یعنی الله ستاسو توبه قبول کړه. انه هو التواب الرحیم یقینا دا الله د توبه قبلونکه مهربان. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى او کله چې ویل تاسو اے موسی علیه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله اچره مونږ تصدیق نه کوو ستا لکه ستا حتی تر دې پورې نرى الله جهره چې ووینو مونږ الله لره ښکاره. دا جهرتن دی په دې چې ودرېږي لکه وقف پکې اواز پې باندې نو جهره دا ګول تا به په ها باندې بدلې او کنه وقف نه کې بلکې یو ځای وای د وروستو ټکي سره داسې وای جهرتا فاخذت جهرتا فاخذتکم الصاعقه نو بیا به دا تا وای فاخذتکم الصاعقه نو ونیولی تاسو چغې وانتم تنظرون او تاسو کتل. ثم بعثناکم بیا مونږ راپورته کړئ تاسو بیا مونږ ژوندي کړئ تاسو من بعد موتکم. دی نون پسې دا بار راغلی ده چې کله هم په نون پسې نون باندې سکوني غوړندې ورته م وایي او با ورپسې راشي نو دا قانون به په میم بدلیږي. ګوره وړوکی میم پې لیکلی دی ته وایي اقلاب من بعد موتکم پس د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر وباسئ.